Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से अतम नंबर टर्न शुरू को मंगल च पदी के कम से कम यो कुरानी हदीसी दलाइल हुई چې کرامت دا د بنده په اختیار کې وی الله تعالی د اختیار ورکړي کله چې غالي ظاهر کی ظاهر ول شي خدا زله بوره ویلا پھر سے وای ما تاسو ته ویلو چې باز په کرامت کې په معجزه کې نه د مور تر اول نه ویل چې پھر سے مونږ دواړه ویل معجزه او کرامت دواړه د نبی او د ولی په اختیار کې دي بیا ما د غیر پر تعریفات په کچھ دواړه خرق عادت دي صرف نسبت بدلې دو سره په اضافت سره چې نسبت نبی ته وشي نو بیا د ته معجزه وي چې نسبت وشي ولی ته بیا ورته کرامت خرق عادت دواړه دي بعض زمون په خرق عادت کې دي او په خرق عادت باندې ما مخ کې حواله پېښ لاله بعض په نور فرقونو کې دي بعض په خرق عادت کې راوږي دواړو کې فرق نشته لري دویم نمبر پیر سے وای زماره اداره چې معجزه انبیو په اختیار کې دی خو د دې لپاره دا کتابونه پېښ کوم پیر سے دغه سي درته چې په کتابونو کې هر شی موجود دی لیکن هر شی د غستو قابل نه وي هغه کله د قران د نصوص خلاف راشي د قران نصوص د پیش کوم چې نبی په اختیار کې دی آیا د قران د نص په مقابله کې چې عبارت راځي زما داخلم کدا یو بزرګ دی د عبارت به صحیح تعویل کوم چې هغه د اختیار نه مراد هغه اسباب د اختیار دي هغه کله په اسباب سره هغه واقع کې د شي دعا وکي تمنا طلب وکي الله کله ظاهر کې لکه ما مخکې بل دولس جوابات کې ویلا او کله کله دغه دعا وکي الله تعالی ظاهر نه کې هغه ښکار مطلب دی کم مطلب چې تاسو غل دغه متکلمین تاسو باندې د قران د نص خلاف راځي قطعی ثبوت قتل کافران کوي مفتی صاحب پر خپل مطلب سره مې کافران کوي خدای لپاره پرېګ دوی دویم نمبر دا خو تاسو رضان جواب په خپل حکومت دولس جوابات کړیو چې د سی عبارت هم ستره چې معجزه زه اختیاري نه ګڼم لیکن بعض ورته ویل دي زم درته د کوم کستا والا مطلب شي متکلمین او ټول ورته غیر اختیاري لیکل کې بعض ورته اختیاري لیکلي د اختیار ستا والا مطلب هم نه دی که شیم ته چې معجزه والا کم جوابات کې زماره طرف نه پدې کرامت کې دغه جوابات درواخله دریم نمبر پھر سے وای تشبیه صرف په خرق دا سو فعل د الله ما په دې باندې دا پېښ لږ کله فعل د الله تعالی شو د مولا رشید من کوي صبر مولا چې کوم تاسو پېښ کوي هغه حواله ما مخکې پېښ لا صفحه نمبر 185 د واضح الفاظو کې وای دا د عوامو خیال له و ما يزم العوام هغه چې ګمان کوي ان الکرامت فعل الاولي چې کرامت د فعل د اولي او دا باطل بل هو فعل الله تعالی او بیا سوي بیا دا غینه پس وای وليس للولي ولا للنبي في صدور اختیار پدې کې اختیار د نبی او د ولي اذ لا اختیار لآدم فی افعال الله ځکه چې فعل د الله شو اختیار پکې بندر کم طرف راغی یار زما فعل د پکې اختیار نشته د الله په فعل کې د نبی او د ولی اختیار د کم طرف راغی او دکا در کوم د اهل سنت والجماعت کا صحیح مسلک علامہ سید شمس الحق افغانی صاحب رحم الله امک فیصله چې کله د ټولو په مېس کې علامہ افغانی صاحب د چار سری په بجنې بیلته د فند ټول دنیا کې وړ لوی عالم د پدغه کې واضح الفاظ نبی و کرامت ولی کے اختیار میں نہیں جب ایک انسان کا فعل دوسری انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا تو خالق کے فعل کیوں کر مخلوق کے اختیار میں ہوگا یار ہم دق خبر ہے کہ د انسان فعل د بل چا په اختیار کې نه د خالق فعل کرامت او معجزه هغه به د غیر نبی په اختیار هغه به انسان په اختیار کې کم زی راشي علامہ شمس الحق بار ما تا پوهه خو کاش چې موږ د عبارت تلک توجه وکړي صرف دیو جن رد نه کو چیرې دا اردو رسالې دي او دا غینه پس مقدور العبد تراغه نو پیر سے وایو پیر سے د مقدور العبد کې تاسو ویل یو دارې پغې کې د حرکت کول تاسو زه زیات جوابات نه کوم ځکه تاسو جمع قیده نه ده تاسو کې ما په 12 جوابات تیر کړی دي اوس ویلا دویم نمبر یو دغه حرکت ته یو پغې کې قدرت ته اختلاف دغه دی چې دغه قدرت چې دغه معجزه ده بعضی وای نه دا حرکت چې دا معجزه خو پغې کې به تصریح کړی ده چې کله دا معجزه شي بیا به پکې د نبی اختیار کسب او فعل دغه بالکل دخل دی واضح الفاظو کې هغه وضاحت کړی دی او شرح مواقب لیکل په واضح الفاظو کې دا زما سره مفتی صاحب دا زما سره شرح الکبرى د حواش دا دیم لیکي لأن إرادة الشخص إنما تتعلق بفعله لا بفعل غيره د بنده اراده خپل فعل سره متعلق کېدای شي د بل چا هغه سره نشي متعلق کېدای د علم الکلام کتابونه براته وي کوم عبارت وي کې فعل الله تارت کوي واپس وکاشي پویم شي ور باندې دا غینه پس پھر در شق القمر کې یو اشاره وا
یو سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدلې اشاره زم کولی شم زما اشاره وکړه دا معجزه شوه یا دا کرامت شو البته سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدل دا اشاره وه دغه معجزه وه او دا د هیڅ یو انسان نه د نبي نه د ولی د هیڅ چا اختیار کې نشته دا خالص د الله تعالی فعل او دغه په اختیار کې کني قرآن مجید نصوص موجود دي مخکې پیش کوم دوه دلایل مې پیش کړي هغې نه پس دریم نمبر دلیل پیش کوم مفتي صاحب پیر صاحب دا زما سره دریم نمبر دلیل قال خذها ولا تخف دریم نمبر ما مخکې راغی وضاحت وکړو قال الله فرمان خذها ونسر ولا تخف او مېریږه سنعيدها سیرة الوزدر چې به دا زوړ حالت ته واپس کوم معلومه شو د موسی علیه السلام کار صرف دا چې دغه اجدها په خپل لاس کې راواخلي او هغې نه امسا جوړول دا د الله تعالی په اختیار کې و تفسیر ابن کثیر په واضح الفاظو کې لیکي هذا برهان من الله تعالی لموسی علیه السلام ومعجزة عظیمة وخرق للعادة باهر دال على انه لا يقدر على مثل هذا الا الله عز وجل در متکلمین عبارت سره اوس د دې سره سکه دی وایي دا صرف د الله په اختیار او قدرت کې د بل چا په اختیار کې نشته څلورم نمبر دلیل یا جبال اوبي الله تعالی مو موږ غرونو ته ویلا چې داوود علیه السلام دا غي سره ذکر کوي او طير ولنا الاولاد او اوس په نامه نرمغله سورې سبا پر نمبر 22 آیت نمبر دا ټول سيزونه داوود علیه السلام لپاره مسخر کول د الله تعالی کارو دغه حکم تکوینه په دې کې بنده کسب لري اختیار نو دلیل نمبر 5 دا زما سره سورې سبا پر نمبر 22 آیت نمبر 12 واصلنا له عين القط الله وي موږ تر تنبيه هغه چې راو به ولا ومن الجن ما بين يديه الى اخره دا تمام امور سليمان عليه السلام واضح معجزات لیکن داغه په لاس باندې صادرول دا ټول د الله تعالی فعل حقيقي نسبت الله تعالی خپل ځان تکړه دی ظاهر کړی دا چې دا ټول د الله تعالی افعال د بنده په دې کې اختیار نشته او پھر سے امدق د لاندې سورې مائده نو د عیسی علیه السلام نه دغه حواریانو طلب وکړو ول معجزه راوړه هغه دعا کې اللهم انزل علينا مائده من السماء یا الله د اسمان نه خوانچ نازل کا تقول لنا اوس کدا د نبی په اختیار کې وي به دعا سره بارک ولا اختیار کې نو ځکه دعا کوي او هر کرامت د معجزې فرد حواله مې پیش کړي هر کله چې معجزات د نبی په اختیار کې نشته نو فر برکم تر بر ولی په اختیار کې راشي او په دې کې د ولی هي د نبی حیثیت تاسو د ولی نه کموي دغه نه پس د زما سره دل نمبر سره وما كان لنا نشتره مونږ ته اختیار زمونږ طاقت نشتره ان ناتيكم بسلطان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین ول معجزه راوړه فرمایشه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مراله مفسرین لیکي کې دې زدا معجزات پیش کما کې دې شی ایمان راوړي الله تعالی ورته واضح الفاظو کې و ان وما كان لنا نتي رسول الله واضح زما په اختیار کې نشته زما په طاقت کې نشته زما په قدرت کې نشته چې پیش کم د دینم په واضح الفاظ سره معلومه شو زما سره 8 نمبر دلیل قل انما لا عند الله مشرکین فرمایشه معجزات هغه پیش مطالبه کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ورته پیغمبر اعلان ورته وکا انما الایات عند الله معجزات د الله په قدرت کې دغه په قبضه کې دغه په اختیار کې زراغي او د لاندې ذخیر الجنان انوار البیان تفسیر نسبی بیزاوی قرطبی مفتی شبیر سے معرف القرآن کې په کرامت او معجزه دواړو په اختیار نه فکر دي لاندې په دغه کې دواړو ورنه ثابت دي موږ د مفتی شبیر صاحب مولانا خپویګو د مفتی اعظم پاکستان مفسر قرآن نه پیر سے دلیل نمبر 9 قل سبحان ربي هل كنت الا بشر معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه واقع د معراج الله تعالی بر بوتلو سور د قل و پیغمبر سبحان ربي هل كنت الا بشر الله لرزما رب لره پاکیدا زما د اختیار هل زنیم مگر انسان یبا د زما په اختیار کې نشته یعنی او دلاندې تفسیر بیزاوی لیکي دغه تفسیر ابن کثیر مون دغه استدلال کوي او د نبی په اختیار او بس کې د معجزات ظاهرول نشته د دینه بل غټه موقع سکه دي شو چې مشرکین اعتراضونه کول مطالبات کول کړهغه په اختیار کې پیغمبر په دې وخت کې پیش کړي دلیل نمبر 10 سوره انعام پارا نمبر 7 آیت نمبر 35 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی ویل دا معجزه ظاهر کا دا معجزه ظاهر کا نبی علیہ السلام پسله کې مفسرین خواهش درو کدا ظاهر شوی کې د ایمان راوړي قران راغی و ان کان کبر علیک پیغمبر کې دی مخړه ولې راس کول پتا ګرانی فین استطاعت ان تبتغین فقن فی الارض نو چې تب سوره کې بزمک کې او سلمن فی السماء اسمان طرف ته پړوي هغه پیدا کیږي او فتاتهم به معجزه ور تراولین راشه پیشه کې ورته استا په اختیار کې نشته قران مجید په واضح جلالین د دلان دی وای المان انک لا تستطيع ذلك استا په اختیار او طاقت کې نشته نو فصبر ته حکم ته صبر کوه چې الله حکم راشي دغه پوری یو لسم نمبر دلیل یو لسم قال الذي عنده علم من الكتاب پدې کې خالص دا حسب بن برخیا کرامت ذکر کیږي د لاندې نسبت مجازي دی ویل انا اتی قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيكم بقبل ارتد اليك ترب ورته ویل زید ترستر کې پرد کې راوړم او نسبت مجازي دی سی وکړه ټول مفسرین د غیلان دي کې مطلب تفسیر راکړه د دې د لاندې ټول مفسرین لیکي د چې د دعا وکړه جلالین د دې لاندې لیکي د دعا وکړه اسم اعظم وایو
چا راورسو تک الله تعالی دا فعل له چا شو د الله تعالی او ردی دلان دی ابن کثیر هم لیکي ابن کثیر مال راکا په دې باندې هغه دواړه لیکي دینم معلومه شو چې کرامت او معجزه پیش کول د نبی او د ولی په اختیار کې نشته دا زما سره مفتی صاحب پیر صاحب جلالین دی صفحه نمبر 320 او 321 دا 320 او 321 کې واضح الفاظو کې وای دا اسف دعا وکړه بالاسم العظم په اسم اعظم سره ايت الله به چې الله تعالی دا تخراوړي دغه فحصل نو دا حاصل شو اوس ګوره د دعا وکړه تخ چا راوړو الله تعالی مفسرین په واضح الفاظ او مفتی شفیع صاحب رحم دغه لیکي در مفتی شفیع صاحب یو عبارت پیش کوم دا یو عبارت خیر دو ځل مې مقدر لږ یو ځل مال مفتی شفیع صاحب رحم الله دې دلان دي لیکي په واضح الفاظو کې دا حواله صحیح راغی مفتی شفیع صاحب د دې لاندې په واضح الفاظو جلد نمبر 6 صفحه نمبر 741 وې زین ته د اشکال لازم چې ظاهرا خو نسبت دیته وشوي نه دا فعل د الله تعالی هغه ته پزله کې الله تعالی واچول چې ته په دې وخت کې داو کې به دعا وکړه زبې در تاثیر کړ مفتی د عبارت بس کتاب راکوي وې کنه رسته وې با دا ګوره صرف دا یو عبارت صرف دا یو دی وای रहा ये शुबा कि इनका ये कहना अना आती के भी कबला यरतद इले के तरफ चाहे विल ज़ेर औड़ यानी ये तख्त आंख चमकने से पहले लाजम हो ये अलामत इसकी है कि ये काम उसके कस्व इख्तियार से हुआ जो क्योंकि करामत वली की इख्तियार में नहीं होती तो इसका जवाब ये हो सकता है कि मुमकिन है अल्लाह ताला ने उसको इतला कर दे हो कि तुम इरादा करोगे तो हम ये काम इतने जल्दी करें अल्लाह और तलका करो कि तदा इरादा हो कि कार तको और दे वही खबर खबर न को मौलाना सफारी तानवी से बरे मौलाना खबर करे करामत कर दे चाशो डाल नहीं जी पीर से बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह काश जमादी मरगरी और जमादी दोस्त حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب په کراماتو باندې حواله ورکړې ونو زما د اړه به یو غړ شو چې ګټ شوی او غټ شوی او ټول حواله په دې ټرن کې د الف ته تر د به پورې ټول په کراماتو باندې راغلي ټول په معجزاتو باندې را لګنیزا محسن سیف دی عبدالرحمن چې دا کراماتو کو دا معجزاتو خو ځه خیر دی وخت به ډکو خامخه زه روانې ما زما په لاس کې او زه به تاسو ته سم زبر کتاب تعریف چنو کوم ماته دا بعضی دغه وی تر کتاب تعریف دی ټوله دا دې ته ویل کېږي الرساله د قشيريه تصوف دی دا د تصوف او د عقاید او د ګډ ور دی ها وره دې ته ویل کېږي رساله قشيريه مفتی صاحب د رساله قشيريه دوه شرح دي یو د زکریا الانصاری او یو د ما د محبوب د حضرت خواجه گیسو دراز د چا خواجه گیسو دراز خلیفہ دی د حضرت شراغ الدین نصیری دهلوی حضرت شراغ الدین نصیری دهلوی خلیفہ دی د حضرت نظام الدین اولیاء خلیفہ دی د حضرت بابا فرید رحم الله او بابا فرید خلیفہ دی د سلطان الهند شیخ حضرت معین الدین چشتی اجمیری و اولیاء زنده باد خبره میکوله دا شرح الرساله ده اللي كتشب وكينا كنا شرح الرساله ده زكريا الانصاري شرح الرساله ده زكريا الانصاري المصري الشافي صاحب ده شرح ده بخاري ورورا وامتيازها امتياز سراغلي شرح الرساله ده جلد نمبر 2 دي صفحه نمبر 963 تظهر على عبد المطيع وتخصيصا له وتبذيلا له على من لا كرامة له وقد تحصل الكرامة له باختياره وقد لا تحصل له كلنا كلا في اختيار سري كلنا كلا في غير اختيار سري راكرورا دا شيء راغلي دا سبل الهدى والرشاد دا علامه صالح رحم الله بهترین اعلی کتاب چې په سیرت کې د دې په شانتي کتاب نشته تاسو ځاله پیدا کړئ سبل الهدى والرشاد جلد نمبر 10 صفحه نمبر 238 واختلف في تجويد الكرامات على حكم الاختيار شرط الكرامة صدورها بلا اختيار من الولي وأن الكرامة تفارق الموجزة من هذا الوجه قال إمام الحرمين في الإرشاد وهذا غير صحيح دا خبره غیر صحیح نه چې چا په دې باندې قول کړی دی دې ته ویل کېږي نصر اللؤالي الله پاک ته انور تاج استاد خوشاله کې بیګه راوړو وظهران ما كان ما جاز كونه معجزه للنبي جاز كونه كرامه لولي وفي صدورها عن قصد باختيار منه اختلف المتكلمون فذهب جماعه الى جوازه الى اخره نصر اللؤالي
نصر آل کې اله کله من کتابونه ولې ورکړي موږ هغه دا غسر شه بغیر د اجازه تاسو رښتیا شي خبر سیبا تاسو وګورئ خبرې وکړئ وام ښه ګوره تاسو چې وایي موږ شپږ کتاب نه نو ما اجازه غواړه کنه نو ما اجازه غواړه تاسو چې وره لکه وره ها خاودګه ها موتی شیبو ورګه دا منهج السديد في شرح كفاية المريد اختلف المتاخرون في امتناع صدور الكرامة اختيارا وقصد من الولي مفتي شيخ بورا محسن شيخ مالي كتاب تقورا على القولين وكذا اختلفوا في صحة وقوعها مقارنة الذوق فأجاز ذلك القاضي ومنحه غير وفي صحة وقوعها فصحة وقوع نشر الطيب محسن صاحب نشر الطيب د مالکیانو د عقاید عظیم ترین کتاب دی دې ته مونږه دا شرح د خریدې د کوم دي چرته ورېدلې دې ته خریده ورا ومذهب المحققين جلد نمبر 2 صفحه نمبر 194 و بیا دا ویلي چې د عدم اختیار سمانه ده زلک دغه ته درځم معنا مخه پکې بیا دا ویلي چې د عدم اختیار نه چې ولاړ ملامي درنکي ويو ومذهب المحققين جواز وقوع خوارق كلها على يد الولي باختیار سره او بغیر د اختیار سره بیا دې دا وی چې د غیر اختیار نه مراد سره غلي دي نو بیا هغه توجيهات کړی دي چې د غیر د اختیار نه مراد سره غلي دي دې ته موږ شپ شمړه وين ناخذ تاسو توجيه کوي دا اوس ما سره بحر المحيط السجاج 45 جلد کې د مسلم شرح راغلی دا بحر المحيط السجاج کې علامه شوبي وي ومنها بيان جلد نمبر 40 تاسو به ان شاء الله دي 40 دي کې به تاسو 40 باندې جید نه پیش کړئ دروغ نه وایي ګوره دا تاسو به 40 نه پیش کړئ دا جلد نمبر 40 مفتی صاحب 40 واجب بدی چرته بدی کې نه پیش کړئ دا جلد 40 جلد نمبر 40 صفحه نمبر 250 منها بيان ان كرامات الاولياء قد تقوا باختيارهم وطلبهم کله نا کله چې شو په اختیار سره نا غبل شي ته په خپل ثابت کړي چې کله غیر اختیار سره راک استاد اوس کې ما خاص بعض جزئي ته خپل ثابت کړي توضیح یو کومزي حواله درته الکه دا څه شي توضیح علامه ابن ملقن د بخاري ناشنا ترين شرحه چې دې ته ابن ملقن وي الشافعي المصري القاهري د توضیح شوم جلد 9 نمبر جلد د توضیح جلد نمبر 9 290 صفحه سوي الکه وره وفيه أن كرامات الأولياء قد تقوى باختيارهم وطلبهم وهو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين وقد لا ومنهم من قال لا يقوى باختيارهم وطلبهم كلنا كلا باختيار سري كلنا كلا أول كذا هذا الشيخ تراك وليك كذا اختيار مراد ومنهم من قال ناخذ دو مسلك دي دا روان زنيمه يوم مسلك بعضي دا دي چې ندي او بعضي دا من تبعيزي من تبعيزي دا دو مسلك مفتي سي تاسو من تبعيزي هذا ما کوي کنه هذا ما کوي دا خو غریب په دې شو باندې رسیدو تاسو خو خدای ما کوي کنه من تبعيزي على كذا شاه عبد الحق سي بیا وره ښه مفتي سي بورا شاه عبد الحق سي پاسي شرحه تاسو چې څنګه د فتوح الغیب حواله ورکړه وجماعت معتزله جلد نمبر 4 صفحه نمبر 596 وجماعت معتزله وانها کی بیشان اند منکر شده از ان کرامات و بعضی گفتند که صادر نمی شود کرامت از ولی به قصد و اختیار و اگر صادر شود به قصد و اختیار خود بود و بعضی آن رفته که کرامت از جنس معجزه نمی باشد مثل تکثیر کلام قلیله و نبغمای اصحابی و مانند آن و حق جواز وقوع بقصد و اختیار و بی قصد و اختیار کله په قصد و اختیار سره کله بغیر د قصد و اختیار دا چا شی راغلی دلیل الفالحین دا شرح د ریاض الصالحین جلد نمبر 2 صفحه نمبر چیپ 8 دي تسوي 18 سوي وفيه اثبات كرامات الاولياء ووقوم الكرامه لهم باختيارهم باختيار الذي سر راك استاذي دا بل حواله دا چا شی دی دا نه دا چې تاسو ته وایم مفتي شه پدې کې سلور رائے دي تمام خبره ته مفتي شه پدې کې سلور رائے دي یو رائے دا چې بالکل کرامت او معجزه دوه اختیار کې نه دي بل رائے دا چې کرامت او معجزه دوه اختیار کې دي
ما تاسو ته د ابن ملک را اداره په شرح المصابيح کې مې ته حواله درکړه چې معجزه په اختیار کې ده کرامت په اختیار کې نه دي اگر چې دا څه شي دی مرقات مولا علي قریب په لفظ وفيه نظرون باندې په دې باندې اعتراض وارد کړی دی چې وفيه نظرون خدا خبر را د چا راغلی دا د ابن ملک شرح المصابيح کې علامه مظهري حنفي دی علامه مظهري خلاف د دې چلیږي ها واما الكرامات فهي خلاف المعجزات دا شرح د مصابيح ده المفاتيح في شرح المصابيح د مظهري نه دی مظهري الكوفي کله وفات شوی دی دې ته سوچ کوه په 727 کې وفات شوی دی دا نه چې سړی راغلی واما الكرامات فهي بخلاف المعجزات فان الولي ربما يقدر ان ياتي بها وربما لا يقدر کله نه کله قدرت ساتي کله نه کله قدرت نه ساتي دا دویمه حواله راغلی ده او دې کې دا خبره بیا په معتزله باندې رد کړي د معتزله رائے په دې کې نه دا چې مراد د کرامت ته استجابه الدعاء ده څه نه راغلی ده استجابه الدعاء چې دا دوی ته کوم سبب وي دې سوې عمدة القاری جلد نمبر 5 صفحه نمبر 607 زبا عاصف ابن برهيات تمزم واپسې د حضرت حضر علیه السلام د مسیح تحقیق چې مسه شوی د دې کې موږ کرامت ثابتېږي دا مم دل وروړي دي عاصف ابن برهيات مم دل وروړي چې دا یا کرامت ته او یا قدرت دا لا بل شي دي وفيه عمدة القاری جلد نمبر 5 صفحه نمبر 608 چشمه شریف راواله وفيه أن كرامات الولي قد تقع باختياره وطلبه وهو الصحيح أن جماعة المتكلمين كما في حديث جريج ومنهم من قال لا تقع باختياره وطلبه وفيه أن الكرامات قد تقع بخوارق العادات إلى آخره دا چې دا رأي د دعاء دا معتزله ورأي دا ګوره وفيه دلالة على صحة وقوع الكرامات من الأولياء وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وقد نسبها لبعض العلماء إنكارها دا زموږ د حلیمي رأي ده حلیمی خو پیژنه لوی محدث الشافعي الحنفي الشافعي الافغاني والذي نظنه بهم انهم ما انكروا اصلها لتجويز الاكل لها وما بقى في كتاب والسنه واخبار الصالح ما يدل على وقوعها وانما ما هلك اذا وقوع مما ليس موصوفا بشروط الى اخره ودو بس نشم ویلې قدامي په خپل باندې وفيه ان الكرامات قد تقع بحوار الذات على جميع انواعها وصلى الله على خير خلقه بس دي الله پاک هم خوشاله کا نور حواله تیار کا کینه با غم کا بسم الله الرحمن الرحیم پیر صاحب نه ترنونه والا ما پاول کې دوا حواله په دې باندې پیش کړې وي او دا قید ټولو کتابونو لیکلي دي چې عقیده په نص سره ثابتېږي د قران سنت په نص سره پیر صاحب تر اوسه پورې د قران مجید یو آیات یا یو حدیث دغه څه پیش نه د علماء دیوبند یو دغه څه عبارت پیش کو دا به الناس هم ګوري علما طلبه به ګوري ان شاء الله دریم نمبر پیر صاحب پاغي کې حواله چې کوم به اختیار والا پیش لې یو دغه نه ما مخکې 12 جوابونه کړی دي ما پیر صاحب ته ول چې یو څه جواب یو ځل وشي دوباره ما ات کول هغه د مناظرې د اصولو خلاف خبره دی یو دویم نمبر پیر صاحب ته ما ویلا چې دغه پخپل دغه علماء د دینه مراد ساغستري اغه ورنه اسباب مراد غسي دا زما سره سبل الهدى والرشاد دا زما سره وختي می دوه حواله په دغه باندې پیښل چې د دینه اسباب مراد دي یو می پاغه باندې سنوسی پیښ کو پاغه باندې می نور کتابونه پیښ لاله چې د دینه اسباب او انسان متکلمین حواله روان دي کې بیا پیښ کوم دویم نمبر پیر صاحب ما ته وای و چې سمره دا ما پیښ لو مخکې دا شرع عقیدۃ الکبرى سنوسی دا پس پیش مکلو به درته پیش کوم چې خبرم لګ زین کې راشي ما ویل چې دینه مراد چې اختیار لفظ کوم ذکر راځي دینه دعا مراد ده تمنا مراد ده طلب مراد ده اسباب ورنه مراد دي حوالو کې نه حسابو مجي ما ویل چې د ما مخ کې پیش لا چې اختیار کې زموږ جګړه ختمه شوی رقم چې ته پیش کې خو هغه تاسو بار پیش کوئ صرف ټیم پیډه کوئ بیا ما ته وی ته په معجزې باندې دلته پیش کې ما اول کې راغیره پارا د شرع العقائد حواله پیش لا ما کتاب التعریفات ولا چې دواړه خرق عادت دي په خرق عادت کې وبم په 12 سواله پېښلې چې نه پکې د بنده قدرت خالقشتره نه کاسبشتره او دا غینه مې بیا دوه حواله درې په دې پېښلې علماء دي وبنه پېښلې دا غینه پس مې غیر متکلمین نه پېښلې فعل د الله تعالی سو په ټول عبارتو کې دا فعل د الله د فعل د الله چې فعل د الله تعالی کې بنده لره هیڅ اختیار نه وي د بنده اختیار لره پکې دخل نه وي هغه واضح هغه اختیار لفظ تاسو را لې چې په هم لفظ دې هغه وضاحت د مو ته 12 جوابات سره وکړو تاسو بیا پېښ کوئ نو خلک به اور ان شاء الله العزيز پته بلګيږي بیر دینه پیر سے ادیره ما دلایل پیش کړو د غیر لپاره د قران مجید نه واضح الفاظ دینه پس راځم احادیث ته وسو پیش کوم بیر متکلمین او عبارات ته راځم ان شاء الله دا زما سره د لسم نمبر دلیل دی بخاری شریف جلد نمبر 1105
د موسی علیه السلام معجزه ذکر کړي موسی علیه السلام په باره کې چې هغوی کوم الزام لګولو چې په ده باندې بیماري ده په شرمګاه باندې موسی علیه السلام کپړې ویستې وې هلته یې غسل کوو بخاري شریف کې دغه حدیث راځي ففر الحجر بثوبه بخاري شریف د جلد نمبر 1 صفحه نمبر 105 کې ذکر کړي ففر الحجر بثوبه هغه کاڼي منډه کړله د موسی علیه السلام کپړې وتښتولې موسی علیه السلام 105 راوړه ورته چیرې راوړل 105 راوړه وشتره مسلم هم ذکر کوي ففر الحجر بسودی موسی علیه السلام نه کپڑے وته موسی سم ورته روان دي ورته وي صوبي حجر اے کانی ودرېګه زما کپڑے راکا تر دې پورې چې کله ودرېدو په کانی باندې وو بن اسرائیل ولیدو علاوه پدې کې څه بیماری نشته وسګورا دا د لاندې دین سلی کې امام نووي وفي هذا الحديث معجزه ظاهره لابراهيم صلی الله علیه وسلم ورسره لیکي ابراهیم علیه السلام واضح معجزه اوس کېدار ابراهیم علیه السلام په اختیار کې وي به ابراهیم موسی علیه السلام په اختیار کې وي موسی علیه السلام په کې کسب به د اول نشو درولې خو مطلب دا هغه نشو درغه په اختیار کې دو نه په کې کسب او ارکله چې معجزه د نبی په اختیار کې نشته نو کرامت خو راغره لپاره فراد دواړه خرق عادت نو هغه په طریقه ولا سره دغه په دغه کې اختیار کې نشراتله سوال لسم نمبر دلی د ابراهیم علیه السلام سره رضی الله تعالی واقع ذکر کوي بخاری شریف جلد 193 رحمانی چاپ پاگی کی موسی هغه ظالم بادشاہ بوتللا موسی علیه دلته ابراهیم علیه السلام په مونږ باندې ودرېدو او وقائم یصلی په مونږ باندې ولاړل په دې دوران کې چې د هغې د الله حفاظت کو راغې نو فاو ما بیدی اشاره ورته په لاس باندې وکول سو شو ورته وای سو شو هغه ورته جو رد الله کید الکافر والفاجر الله تعالی دغه کافر او فاجر هغه مکر چې هغه رد کو هغه ختم کو اوس ګوره کړ ابراهیم علیه او په دې لاندې شرط مسلم جلو 266 کې وفي هذا الحديث معجزه ظاهره لابراهيم پرېګر موسی علیه السلام واضح معجزه وا پر ابراهیم علیه السلام پاک خپل اختیار نشته دلیل نمبر 16 یوشع بن نون السلام د ارض مقدس باندې حمله وکړه شهر ته نږدې ورسېدو په دې وخت کې نور غروب کېدو د دعا وکړه چون کې په دغه وخت کې دغه ورځ تېرېدو نه پس هغه جهاد چې په دغه ورځ باندې جایز نه و دې دعا وکړله فقال للشمس نور ته ویله انک ماموره وانا مامور تم مامور زم مامور اللهم احبس علينا یا الله دا په موږ باندې ودروه دعا کوي نو که په اختیار کې معجزه وي دعا به سره پاره کوي خو په خپل به ودرولای وي څنګه چې ما مخکې ویله چې دغه نور راخېجول بس مې دوه ټوکړې کول یا نور ودرول دا ټول د الله تعالی کارونه دي په دې کې د نبی او د ولی اختیار دخل نشته په مافوق الاسباب امور کې مفتی صاحب زما سره 17 نمبر دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج واقع نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج واقع نه پس هغه مسلم شریف کې جلد 1 صفحه نمبر 96 کې دی نبی علیه السلام معجزه نه راغی معراج په شپه باندې چې کله راغی معجزه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم او واقعیت ذکر لاله دیو سوالات شروع کړل خاص سوستنی دي سو کړه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وای زه ډیر زیات هغه دانه دغه وای زه ډیر زیات پریشان شوم دومره پریشان شوم چې دې په شانتي کلم نه پریشان شوم به رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي فرفع الله لي الله بیت المقدس زمانه پر اوچت کو ما ته راوچا الله تعالی ما ورته کاته دیو ته می جواب ورکو اوس ګوره دا چا فعل دی د الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کې پکې ولی پریشان کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ولی خپ کېدو معلومه شو هغه په اختیار کېدو چې کله دغه په اختیار کېدو نو صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم شو اجر او اختیار د کوم طرف نه راغی اتلسم نمبر ابو داود شریف جلو 7 نمبر 272 کې روایت موجود ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه دعوت کوي يهودي زنانه رسول هغه چې کله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو ډونۍ 13 شول بعضی صاحبو او توفي بعضو اصحاب الذين اكلوا من الشاة بعض صابر دي د وجنه شهیدان سوچا دغه خړلې اوس ګوره تر سو پر چورته نونې نو ویلې تر د الله طرف نه حکم نو تر هغه وخت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته لګي څنګه چې علم غیب رات کو دغه سي په خرق عادت کې د نبی او د ولی اختیار رات کو ځکه چې چرته دې په اختیار کې وې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کسب اختیار لکه کې دخل وې نو بیا ظاهر علم ورته ولې نو او بیا د غوخي ټوکړې لاول نه ورنولې ته پوس نه کو لاول نه به تپوس کړو تپوس دې مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وخت پورې پته نه لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه معجزه په اختیار کې نشته مفتی صاحب دا ما اتلس دلایل پېښ د قران او حدیث ولا دینه پس راځم د متکلمینو حواله پېښ کوم مفتی صاحب د متکلمینو د حوالو نه مخکې د متکلمینو په دغه باندې تفصیلی حواله دي په مینس کې به یو باس بل کومه چې بل ورځ مفتی سید حکیم صاحب او تاسو باغی اعتراض کړو چې دا تاسو جبریه ان شاء الله د علماء دیوبند نه پېښ کوم د متکلمینو نه پېښ کوم چې ما فوق الاسباب کې
کې بنده مجبور دی پاغي کې هغه ته اختیار نشته لري ابل ور تاسو به ان لله ویلو نه د علماء دیوبند نوغه دا کم چې د جبر باس راځي د په عادي امور کې راځي دا په خرق عادت کې نه راځي ابل ور دی ویلا ول په خرق عادت کې د بنده کسب لري اختیار نن دغه نوم نه اخلي ابل ور زول فعل نسبت الله تعالی کول کفر دی نه نوم نه اخلي نه نوم واخلي مړ شي دی ویډیو کې راشي او چلو هغه کې مراغلي د متکلمینو حواله اول فتاوا ترخانیه دا زمون په فقهاو کې دي په فقهاو کې ومه ویل چې لغوږي دی صفحه نمبر 26 دا دی ول کرامت تاسو من غیر اختیار بدون سبق دا بغیر د اختیار نه حاصلېږي په واضح الفاظو کې وي دا زما سره دویم نمبر فتوح الغیب دا د فتوح الغیب دا شیخ عبد القادر جیلانی التمی جواب کې پیش کړو عباراتو کې منو پیش کړی جی دیم د فحیر اذن يضاف اليك التكوير وخرق العادات فيرى ذلك منك في ظاهر الفعل والحكم وهو فعل الله ويرات وقل دے وہی حقیقت میں وہ خدا تعالیٰ کا فعل دے وہی پھر اس وقت تیری طرف کرامت و تصرفات کی نسبت کیے جائیں گے پس تصرفات ظاہر فعل اور حکم میں تجھ سے دے کے جائیں گے اور حقیقت میں وہ خدا کا فعل و ارادہ ہوا دعوت اللہ تعالیٰ فعل اگرچہ بظاہر دتا نخکاری کی دا ټول عبارات وضاحت کی دا زمان سرا مفتی سے عون المرید دے په صفحه نمبر 9 نم دې پیش کړی چې په دې کې نه دې په عبارت وره ثم خرق وايدا به دې وي خرق عادت مختصه بجناب الله دا خاص دی په الله تعالی پوری ليس للعبد فيها نشتره د بندر پر پدې کې تعمل ولا قوه د بنده پدې کې نه کسب شتره نه پدې کې قوت سے ولا کی يظهرها لیکن ظاهري دی الله تعالی علی باغي باندې او خرق عادت ذکر کوي پدې کې د بنده کسب لري کني ور کوي په کتابو دی وي دا الله تعالی فعل دی دا پدې کې د بنده کسب لري اختیار نشته الله چې کله وغواړي په بنده په لاس باندې ظاهري دا مفتی صاحب زما سره الکفایه فی الهدایه دا د دې عبارت دی د مو فالحاصل انما هو ناقص العادت فعل الله دی کم چې خرق عادت وي دا فعل د الله تعالی لا صنع للعبد فی پدې کې د بنده کسب لري اختیار نه حتی لو اراد العبد تر دې پورې چې کله بنده اراده وکي تحصیل او کسبه حاصل اول د دې او کسب د دې او اختیار د دې لا يتهيأ له ذلك نو دا بنده لپاره نشي حاصل دی تر څو دا د الله تعالی په اختیار کې د بنده بری کې خود الله اختیار دخل نشته دا زما سره شرح الارشاد دا صفحه نمبر 1338 دا د پدې کې په واضح الفاظو کې مراد وي د په وقد ذهب بعض ائمتنا الى ان الكرامه لا تقوى اختيار وقصد من الولي د او موږ مخکې ویلو چې دا قسمه عباراتونه مراد چې څنګه دی لیکي وی ول مراد بالاختيار والاراده هنا شهوته وتمني دلته هغه شهوت او تمني ورنه مراد ده کداغه مراد د سره د اختیار اسباب ونه کې سره د عبارت د متکلمینو لګیږي دا چې کم موږ د دې وضاحت وکړو ادینه پس جی دا شر الشاب ول دعوه کسانو رد کی چې څوک چې راکه تمام ده اوسه ته امداد وګوره مفتی صاحب تاسو وګورئ کنه عبدالرحمن استاد مفتی صاحب دا والے زه درته نشم دا کوم شهوت ته منګلې دا رد کی په دې باندې چې څوک په دې اختیار باندې روس عبارت وګورئ کنه چې تاسو روس عبارت وګورئ دا په دې رد کوي راکا عبارت لاندې ګورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم عمران رشید دا عبارت هو یہ مدرا وقع اختیار نه مراد چې کوم ذکر کې دی اوري دا سوي والدليل على جواز وقوع كرامة مع ثبوت الإختيار ما سبق من أن المصح لوقوع المقدورات ثبوت الاقتدار مع يسار العدل والدليل على جواز وقوع الكرامة دا سوي دغه اختیار دی دا سوي وين اعلان عبارت وګوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله کاش چې زما د مرګرو په دې حوالو کې په دې دوانو ټرونو کې یو حوالم د پاره د اثبات د نفي د کرامات پر کړي ونه ما به سره منلی و الله تمخ کې د ټول حواله د معجزې حواله راغلي چې پاغي کې زمونږ بحث نه دی راغلی زبردست وای دا چل مکوي بس به بغیر زبردست او مبردست پرې الله کامیاب کا زبرتو شروع واچو ما الکه چپ شستره زبرتو شروع واچو د قران نه د قران نه چې اول شروع واچو منو زبلار شمه د حضرت حضر علیه السلام او د موسی علیه السلام واقعیت
حضرت علیه السلام او موسی علیه السلام چې کله سره ملو شو او دواړه لاړل نو یو خو ماشوم قتل که یو د ماشوم د قتلېدو سره سفینې غرقه کړه بل د سفینې د خرقېدو سره وره لکه یو د سفینې د خرقېدو سره لاړه او هغه اقامه وکړه انطاکیې ته لاړه انطاکیې ته چې کله لاړه نو دا دیوال یې څنګه جوړ کړی دی د دیوال باندې لاس راکړه داسې لاس یې راکړه د دیوال باندې چې کله لاس راکړه تاسو چې مفتي صاحب څونه حوالې د الف نه تر د ب پورې وي دا ټولې د نفي د معجزې دي د اختیار د نفي د معجزې دي یو دلیل هم ستا په دې دلیلونو کې داسې نشته چې دا کرامت تګنې ماته دی خو ټولې د نفي د معجزې د اختیار تفي د معجزې د اختیار څونه آیاتونه چې دي د معجزې سره تعلق ساتي څونه احادیث چې دوی دا د معجزې سره تعلق ساتي دي کې د نفي د کرامت یو دلیل هم نشته ګینه زما ته دا چیلنج ته دي دوه ټرنو کې تا یو د کرامت ته نفي دلیل ویلي د آیاتونو نه او د حدیثونو نو خیر دی ما ته وخای زما دلیل دویم نمبر د قران نه چې شروع کیږي حضرت موسی علیه السلام حضرت علیه السلام زی چې کله حضرت علیه السلام موسی علیه السلام انطاکیه ته رسیدل خلک ول ملمستیا ونکړه ملمستیا چې کله ونکړه نو حضرت علیه السلام را پاسید وکانه ابوهما صالحان دلان ټول کلی دي چې دا دیوال تقریبا شلګه د یو طرف ته شلګه د بل طرف ته لاسې پیدا سراخ دا لاسې په چې کله دا سراخ کدا کرامت ته دا ما په لاس کې قرطبي دا جلد نمبر 11 ده جلد نمبر 11 وقال سعيد بن جبير مسحه بيده واقام سوچ کوي ومسحه بيده واقام اقام صيغه د څه شي راغلي د متعدی راغلي په صيغه د متعدی کې خامخا فاعل لري اختیار راغلي وي واقام فقام وهذا قول هو الصحيح دا قول صحيح راغلي دي راکاله کدا بل دا تفسير البسيط دا واحدي ممتدد لاندې کې وقال مجاهد د دې صفه خمونه ویلکه تفسير البسيط جلد نمبر 14 صفحه نمبر 108 وقوله تعالى فقامه روى ابن عباس عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى جدار مائل فدفعه بيده فقام وقال مجاهد مسحه بكفه حتى استوى الى اخره دا ما په لاس کې روح المانی ده روح المانی هم دغه شانته نه ستړي منور سنوي فاقامه جلد نمبر 16 لکه جلد نمبر 16 دی د روح المانی سوي فاقامه جلد نمبر 16 صفحه نمبر 7 مسحه بيده فقام فلاش باندې مسکو او اقام راغلي دي متعددي دي اختیار دخل راغلي دي او د اختیار دستاش د معجزو د اختیار د معجزو ادله ده په حدیثو کې وقال مره اخرى قال ابن عباس دا څه شي دا الهدايه ده ابي طالب الهدايه الى بلوغ النهايه تفسير راغلي سوي وقال مره اخرى مسحه بيده فاستقام فلاش باندې مسکو نو دا ودریدو راکې لکبلو دا څه شی راغلی دا تفسیر عبد الرزاق ته محدث عبد الرزاق اشار بيده فقام وهذا تعبير عن القول عن الفعل بالقول وهو شائع او دا شائع راغلی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 243 تفسیر عبد الرزاق دا تفسیر څه شی دی دا تفسیر منیر راغلی سړی مې نه دی خو ځکه لږ دا جوابي کوم راغلی يريد ان ينقذ فقام وقيل مسحه بيده فقام الک کتاب ته خیال کوا مسحه بيده فقام مسح په يد سره وکړه اقامت تفرید دا کتاب راکا ها دا څه شی دا تفسیر حداد اليمني جلد نمبر 4 صفحه نمبر 271 وقال ابن جبير مسح الجدار ورفعه بيده فاستقام استقامت کو راشو پر تراش باندې مسحه وصال سلام کړیو ها وصال سلام واجزانه مسحه به ورستو نو څه د موجودي خبر یا پیغمبر دینا باندې اختلاف دا ما خلاص کې نه ما رميت تروز دو غم مکو ما رميت تزو دا نه دا دغه والا دا حضرت دلته مې کې خو دې دا نه دا بعض معجزات دي زه اگر چې په دې کې قول نکوم دا ځان سره مفتي شب یاد ساته زه په دې کې قول نکوم راکا دا بعض معجزات دي چې په بعض معجزاتو کې نورم دی وره لیکن یو جلد خیر التوجیه او یو جلد دغلی دا بعضی معجزات دي کې دوه قسم الفاظ دي زما په لاس کې
ابن عساکر احمد ابن یحیی ورګه رغبا سمې نه دا خو ته دا نه دي دا دي مفتی صاحب ګوره تاسو د معجزې قول کو زه د معجزې قول د اختیار نه کوم خو اسی یو استدلال د تقوم په اعتبار د دې سره چې تاسو د استدلال قولونه کړی دي زه تاسو ته د استدلال قولونه کوم ابن عساکر جلد نمبر 53 جلد نمبر 54 صفحه نمبر 133 أخبرنا أبو الحسين ابن أبي الحديد أنبأنا جدي أبو عبد الله أنبأنا أبو الحسن سند ببريدو سوي عن جده عن علي قال رسول ما شئت أن أرى جبريل متعلقا بأستار الكعبة كوزو أعلم جبريل عليه السلام متعلق راغلي باستار الكعبة وهو يقول يا واحد يا ماجد لا تزل أني نمة إلا رأيته مگر ذبي وينما دا رأي دا ابن عساکر حدیث ته چې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم الفاظ د ما شئتو استبالی دې کې ابل حدیث د ما شئتو دا د موصلی دی دا دی مفتی صاحب ستړی د کلمه ظالم بچیا خدای وچ د ستړی کړ صح دا بل به ما شئتو تاسو جی بس دا بل ما شئتو څنګه چې تاسو استدلال کو په معجزاتو رائے مې نه ده لاس دل مې ته چې رائے مې نه ده رائے مې نه ته څه کو شکل رائے مې نه ده ګوري ها خاصه ما تاسو ته ابو عبید د طهور نه خبر نه کړ چې رائے مې نه خاصه تنګو ما سوي ما اوره ما شئت ان ارى جبريل متعلقا باستار الكعبه وهو يقول بیا مې په موصلی کې حدیث رسول دي حضرت عائشہ صاحب ته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کو چرتا جبرائیل علیه السلام راغی رسول الله سلام فقر و فاقر علی بخاری حدیث دی رسول الله سلام فرمای که چرته زه وغواړم لسار الجبال معي ما سره به دا جبال روان شي د سرو د سپینو به روان شي ما سره ما شئتو لسار الجبال معي دا نقل کړی دی فیض القدیر دغه تا وګوره پروت پر راغلی وي د فیض القدیر سره تا وګوره دا دی ښه مفتی صاحب ګوره حدیث راغلی دی زه هم پکې نه دی رښتلی دا دوی اصل کې په ما کې رښتیا فیض القدیر دی وسره خواته تنویر دی تنویر پیژنې تنویر یو طالب د تاسو مدرسې نه زموږ ته را تښتېدلی خزا ما ده مولوي صاحب مخلوق ته خدای ډېر مخلوق ته زه خیر وکړي التنویر شرح الجامع الصغير خاجي خاب تنویر جامع الصغير شرح د علامه امیر صنعانی په دې کې تشریح دی خبره تکړه ده چې شئتو الفاظ راغلي دي شئتو الفاظ اگر چې قائل نه راغلي خدا د شئتو د اختیار ته اشاره ده او اختیار مراد ده چې د دې خلکو د نشته معجزې زه قائل نه بګوري نه بس رچا ارشاد الساری د بخاری علی ترین شرح د بخاری علی ترین شرح د علامه قسطلانی به ته چرته نه وایي ښه زمونږ مولیانو قسطلانی نه دی قسطلانی جلد نمبر 5 صفحه نمبر 412 وفي هذا اثبات كرامات الاولياء ووقوع ذلك لهم باختيارهم وطلبهم راك عليك انا وبراك شل المكر بس بیا سوی نووي دی وفيه ان الكرامات الاولياء قد تقوا باختيارهم وطلبهم دا کله نا کله په طلب سره دي او کله نا کله په اختیار سره راغلي دي او راځو به نشي ها اختیارهم وطلبهم ته باندې خو هغه وکړي درته مفتی صاحب بس مفتی سے دیکھ چې تصویر وایا اخیری نه کوي دو 18 نه کو خیر دی یو دو 18 نه کو خیر دی ډیر صفات لري دو 18 نه کو خیر لسو پوری چلو خیر دی لسو پوری وځي خیر دی ٹھیک شو چې مخې ته وراج خلک به فائدہ وصول کی ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن مفتی صاحب نه ما مطالبه کړې و
چې مفتی صاحب چې کوم ستاسو دا وره چې بعضی کرامات ظاهرول د ولی په اختیار کې وي بعضی نوې پاغي باندې د قرآن یا حدیثونو دلایل پیش کا مفتی صاحب دا غي په هغه تلاړو چې وي زما هغه د مدعا نه ده خپل څه دلایل ور سره په خپل مدعا به پیش کړی وای کنه د ټیم د کولو لپاره هغه تلاړو چې کوم زما مدعا نه ده حالان کې پاغي په باره کې ما صریح نصوص پیش کړل پیغمبر وای زما اختیار کې نشته کوم معجزې باندې تا راوړه کنه کوم معجزې باندې تا راوړه نصوص مخالف یو دویم نمبر به ماته چې وای عبارت دی ټول پیش لاله په معجزې ما ورته ویل چې دا خرق عادت معجزه کرامت په خرق عادت کې دواړه شریک دي صرف د نسبت د بدلیدو د وجنه د نوم بدل شوی پاغي ما حواله پیش کړل دی یو دویم ما ویلا چې کرامت د فرد معجزې ده هر کله چې معجزه د نبی په اختیار کې رښتره کرامت په طریقې اولاد سره د ولی په اختیار کې نشي کېږي ذکر دې مطلب دار چې تاسو ولی ته فضیلت ورکوي په نبی باندې او د کفر عقیده کم چې شیغانو متفیر کو دریم نمبر بیا پیر سے وای د موسی علی السلام او خضر علی السلام آیات هم ونوي د غید لاندې تفاسیر او حواله د قران آیات ګوره پته نه مفسرون عبارت ته د قران آیاتونه وای او بیا غیلان قران سوی وما فعلته عن امري پخپل خضر علیہ الصلوۃ والسلام وای دا د الله تعالی کارو د الله تعالی امر زمانه هغه خو وای قران ستاره رد کوي کوم مفسرون حواله ځات چې کوم مطلب دا غینه ته اخلي هغه رد کوي بیا دریم او هغه معجزه او استا مدعا نه دا کوم مدعا چې ته غلطه کړي یعنی کې دې مطلب دا سوچ پیر سے دې مطلب دا سوچ پیر سے وای چې زما دا عقیده نه ده یعنی تر قران خلاف عقیده لري قران د زمره نصوص سره خلاف ثابت توته خلاف عقیده لري استغفر الله دې په عقیده بسو کې دي بیر هغه پس مفتی سے وای موسی علیہ السلام معجزه وای د عیسی علیہ السلام معجزه فمسح پلاس باندې بس دا مسکول خو معجزه نه ده دا ګوره مال سره خو دا معجزه شوله دا کرامت شو نه دا صحت ورکول دا معجزه او دا چا پیلو د الله چا په اختیار کې د الله تعالی بس بغیر خلت ما بس مکو قسم دې دای استلال ټول بریلیانو کړی دي شیخ صفدر سے پر مولا پرای هدایت کې پوازی الفاظو کې رد کړی دي پوازی ټو سره بیره دینه پس مو سه عبارت پیش کو وای رسول الله صلی الله علیه وسلم کچرته زو غواړم نو دا بر اصل ګوره دا غختل چې دا معجزه نه ده هغه سیس د سرو زرو کول او ګرځول دا معجزه ده د شی دونه اراده دا راو څه مطلب دی چې ما سره وګرځي لرأيته زبره ته ودره لرأيته څه مطلب دی استغفر الله مالا مو زه دوره کمزوري خبرې وکړه به د نوې عبارت پیش کو به اختیاري مطلبي ماشل دولس جوابات د دې کړي چې به اختیاري مطلبي طلب ورته تفسیر د پار راوړي د اختیار سمانه ده طلب ال انسان کې چې هغه په اختیار کې نه دعا ال انسان کې چې هغه په اختیار کې نه بار دولس جوابات موغړه خو پیر سے بار خبره راوځي نور د پیر سره بیا دا کم چې دی ویلا دا شیخ ادریس صاحب سوی وایو په ذهن کې د اشکال سوال سکتے کہ بعضی معجزات سے تو اختیار معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اوپر نے پوری تفصیل آیتونه چې کم تاسو ذکر کړي بیا وایي سو اس کا جواب یہ کہ بعد نظر میں اگر چیز سے اختیار معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ اس وقت نبی کے دل میں معجزے کی صادر کرنے کا القاء و الہام فرماتے اور القاء و الہام آنی اور بسیط ہوتا ہے بلکہ اس کو آنی قرار دے نبی صحیح تعبیر نہیں تو اس کا صدور من جانب اللہ ہوا دا ایشیا دا سفی اول محدث و مفسر دے په قرآن زمونږ نه خپويږي دا حدیث شیخ صاحب وایي دا مفتی شفیع صاحب رحم الله ما دوزل دا حواله پیش لا چې په ظاهر ته اختیار معلومیږي خو دې مطلب دا چې الله تعالی ورته القاء وکي دا فعل د الله تعالی وي د نبی او د ولی اختیار لپاره پکې دخل نه دوه درې ځل دا حواله پیش لا کا چې صدقه مرتراشي دا غینه پس مفتی صاحب زره متکلمین او حوالجات ما پیش کول خو په منځ کې زمن کې یو خبره کوم مکه زموږ سره د مفتی صاحب حکیم صاحب دی او تاسو په دې باس راغلو چې په دې کې بنده ته تاسو مجبورې محض وایي یعنی کې مجبورې مزد کفر عقیده ده مونږ ویلو اول نمبر در قلم مثال ما دا مفتی مولانا ادریس کاندل وی رحم الله حواله پیش کړي او مخکره معارف پاول سره الان کې مونږ ډیر لوی علما نه یو دا غوړه مولانا ادریس کاندل وی در علم الکلام ماهر هم دی او در دارالعلوم دیوبند شیخ التفسیر د قلم مثال ورکړي نو قلم په مثال کې په خر قیادت کې بنده مجبورې ماز نه شو ولا کوئی کفر فتوا دا دویم نمبر مړه دا مرکو خدای دا د علامه عثماني د خوارق پاول سره د قلم مثال ذکر کوي چې په خر قیادت کې بنده دا مې نه پیش کړي انسه په بنده پدې کې مجبورې محض د خوارق صفحه نمبر 31 دریم نمبر دا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ بلکہ ماز قلم خاصہ الہی اس کی اجازت لومی کرد پدی کی پخر کی عادت کے بندہ مجبوری محض دے چھ مجبوری محض و اختیار دے کم طرف پر آگے یار سلورم نمبر دا زما سر حوالہ دا زما سر ٹیم ودرو خطیم بری سر مفتی صاحب ما ٹیم خبری مطلب خپل نمی دے پشکڑی کرا دا می نه دے پشکڑی ٹیم مئی صاحب ہوئی
ګوره ما په بل ذکر راغی نه په مجبوري ماضي استدلال وکړو چې په هر حالت کې بنده مجبوري ماضي وي دې لپاره به زه نه پیش کوم نه مال دې لپاره پیش کړي بنده مجبوري ماضي د مخکې د موضوع باندې چړل سره دا د علامه شمس الله افغاني صاحب رحم الله کتاب د صحیح فیصله چې هغه پنځپیرانو بریلیانو د علماء دیوبند په منځ کې فیصله کړې وه صفحه نمبر 13 باندې وایي پیر صاحب د عبارت ډېر هم دی وایي ګویا ظهور معجزات و کرامات به انبیاء و اولیاء کرامات هم څه کنا و اولیاء ید قدرت کل قلم بید الکاتب اور قلم میں قدرت و قوت کتابت اس وقت منتقل ہو سکتے کہ وہ قلم نہ رہے گورے دے سوئی بلکہ انسان کاتب بن جائے اس طرح قوت غیبدانی ابد میں مادام العبد منتقل نہیں ہو سکتے جب تک ابد رہے بلکہ اعلیٰ بن جائے کیونکہ خاصی الوہیت کے منتقل ہو جانے کے بعد اس کے لیے الوہیت ضروری ہے جیسے قوت کتابت کے لیے کاتب کا انسان ہونا چاہیے دومر خطرناک خبر ہے کہ پھر سے وایورا دے وہی پن باندې انسان لیکل کیدا پن په لیکلو کې مجبور ماز دی تر هغه وخت پورې د پن اختیار نشي ثابت دی تر څو پورې د انسان ګرځېدل د قصې د نبی او ولی د پاره اختیار ثابتول په معجزه او کرامت کې تر هغه وخت پورې اختیار نه دا مراد چې هغه په ظاهر اولو باندې صادر شوی مې درته تر هغه وخت پورې د نشي قادر کې تر څو پورې چې دا ته معبود او الہ نه ګڼل وز د الله رب ذوالجلال ټیم ودرو به درته ویم نو قد وکیدو گویا ټیم ودرو ټیم باندې ثابت کی گویا ظهور معجزات و کرامات میں د معجزو کرامات په ظاهرولو کې انبیاء او اولیاء قدرت کل قلم بید الکاتب دا غوی قدرت او وای کنه قدرت څه ته وای دا غي په ظاهرولو باندې قدرت شو الله ولا قدرت قادر شو اختیار ورته څه زبانه شو وسواورا اور قلم میں اے مفتی سے مجھے در قلم مثال چور کئی وس در قلم مثال چور کئی پدې کې دا اختیار نشو قدرت په معنی اختیار سره نشو دا چې قلم خوځو ما پدې کې خپل قدرت سره ان اختیار سره چې خوځي مړه دومره کمزوري خبرې مکو مفتی صاحب یار بیا خبکې دی وای نه دی برابر شو وکړو دی وای چې تر سو پورې دا بنده ته الہ او معبود نه ګرځولای تر هغه وخت پورې د اختیار د قدرت نشي ثابت دی او چې کله ولته قدرت او اختیار ثابت لري په خرق عادت کې دی وای هغه وخت د الہ تسلیم چې د کفریه عقیده د قران په ګڼو نصوص او حدیث په ګڼو نصوص سره هغه رد کړی دا دوی مفتی صاحب دا حواله د مجبوري مز اعتراض بریلیانو په نور هدایت کې کړی تاسو هغه نه راغسته شیخ صفدر صاحب 2000 نقل کړي دا جواب یې کړی دی دریم نمبر خاموشه دریم نمبر سلورم نمبر جواب تاسو سلورم نمبر امور عادیه او خرق عادتو کې پرخدار چې په عادي امور کې د بنده قدرت کاسبه وي او د الله قدرت خالق وي په موافق الاسباب کې د بنده نه قدرت خالق وي نه کاسبه وي دی وای قدرت کاسبه پکې وي پیر سے وګوره دا چل مکو کنه وو کېږي پنځم نمبر دی وای متکلمینو چې کم زید आवाज چلل دی هغه په دغه ځکه چړلې ده کم چې عادي افعال دی په عام خود دای په مافوق الاسباب کې نه چړلې پیر سه وو شپږم نمبر په دلایل سره موږ دا ثابت کړه چې کرامت او موږ فعل د الله تعالی دی نو هر کله چې فعل د الله تعالی شو نو دلته جبر د کم تر پر راغی چې موږ په دې درې حواله پېښلې چې د الله تعالی په فعل کې بندل اختیار نه وي تاسو هم چې کوم عبارت پېښ کول فعل الله هغه پېښ کول دا مې جبر جواب کو چې انده د جبر الزام نه لګوي او التم په تیر مجلس کې شیخ سرپرست خان صفدر سے بریم الله تم تاسو د جبر نسبت کړو چې میرا کې جواب کو ما حواله پېښ کولې حواله پېښ کوم راکا جی زه کتاب ما حواله پاتې وی جی زما حواله پاتې ری زما ما اولنا په دې باندې قرآن مجید آیاتونه پېښ لا حدیث نه پېښ 60 عبارات میرا علماء دیوبند په سری الفاظ کې راکایو د کتابونو نه پېښ لا چې بنده ته په دې باندې اختیار نه وی حاصل په خرق عادت کې بلکې د الله په فعل کې بنده لره اختیار ثابتول زمون اکابر ورته سوز شرک ویل دی هغه ماز پېښ کړو بلکې اخیره کې د علامه شمس الله افغاني عام کتاب نه هغه چې فیصله کړي د ټولو په منځ کې سرکاري سطح باندې راوخته شو هغه وای په دې کې قدرت ثابتول دا بندله د الله تعالی صفت ورکول چې دا شرک دی پیر صاحب ما سره د متکلمینو حواله جاتی ان شاء الله هغه مخ کې هغه دا شر المعاقب دی پیر صاحب دې صفحه نمبر 263 دی وای حتی اذا اراد الولي ايقاع اذا اراد الولي ايقاع کله چې اراده وکي ولې دی واقع لم تق نو دغه نو واقع کېږي نشو واقع کولای د په خپل اراده سره دغه رنګ پیر صاحب هم دیم وای لا توان اختیار نو قسم درې عبارت دی په جدا جدا پیر درې عبارت دی درې عبارت دلته
دا ده لا تغون اختیار نو قصد ملو بخلاف المعجزه دی وی نو واقع کیږي په اختیار او قصد سره په خلاف د معجزه ګوره وختي چې مول چې معجزه ته هغه وی چې هغه په اختیار کې شته دی ان الکرامه لا تغون اختیار نو قصد ملو بخلاف المعجزه دی اختلاف په دې کې شته لیکن باقي کې رښتره هغه واقع کېدی شي دغه پیر سه دا حواله مستقل هغه دلته جدا ذکر کوم لان اراده الشخص بشکه اراده د کس انما تتعلق بفعل لا بفعل غیره دا هر سړی اراده خپل فعل سره هغه متعلق کېدی شي د بل چا د فعل سره نشي متعلق کېدی تاسو د الله د فعل سره د بنده اراده د کوئی پیر سه دا حواس علی شر الکبرى د سنوسی دا زما سره پیر سه بل حواله دا زما سره الواقیت والجواهر حدیث په نمبر 238 دی وی القرآن معجزه الګ قرآن معجزه دا د بنده فعل نه کې د الله فعل په دې کې بنده کې سره بل اختیار شته نشته که څوک وي په کافر کیږي او بیا وي هو فعل الله تعالی دا فعل د الله تعالی دی دغه رنګي دا زما سره رساله فی الاعتقاد دی وي د کرامت باس کې القول فی الکرامه واما العقل فان عقلم دا خبره کې چې د کرامت فعل الله تعالی علی خلاف مجرى العاده دا د عادت نه خلاف د الله تعالی فعل دی باس د کرامت کې مستقل مخکې ولا راکې هغه پوره شو صبر وکړه د صبوري چلو ترن باغی والی اخیری ټن مو بیا مفتی سے هغه بغیر مې چې زه د مفتی صاحب نه کمی حواله د اوس چې شروع شوې دي دا ټول حواله په معجزې باندې دي ما تاسو ته وي کم واپس چې دوی د کرامت حواله ورکی دا دوی واپس بیم ځل او دریم ځل باندې ورکړي دې باندې زمونږ اعتراضات تاسو داسې چل مکوي بل د حواله ورکړه د فتاوا رشیدیه د کم عبارت چې نقل کړي دا اصل کې د رساله ول د فتاوی رشیدیه نه نقل کړي او فتاوی رشیدیه ول د شیخ شاه اسماعیل صاحب نه نقل کړي دي او دې ته بیا نه ګوري چې شاه اسماعیل صاحب باندې دا کله کم اعتراض وارد شوی دی نو سائل اعتراض کوي سائل چې کړه اعتراض کوي د سائل د اعتراض نه وروسته حضرت گنگوهی رحم الله داغي جوابات کوي جوابات چې کله متحقق شي په دې انداز سره کوي چې سلبي کلی د قدرت نشته غوري دا سلبي جزئی راغلي دي عبارت څنګه وي وروته دا دی دوی خیر هم دغه قلم حرکت په تاسو شوي مکنه ها چې د قلم د حرکت مثال لا څنګه دی راغلی اس فیل ته कि वो आले अमर के कि मुझसे सदर करते थे और मुझको कतन इस फील की करने का हुक्म थे पस कलम जैसी हरकत हुई अगर कलम इल्म से आरी है नबी को इल्म व इरादा व तवज्जुह होता है द कलम मिसाल ستانش से कीगी ज़का कलम द इल्म और द قصد و توجه نه علی او حضرت گنگوهی رحم الله فرمایي په فتاوی رشیدی کې چې نا رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم او د قدرت او د توجه سره دا کار کوي اس علم و توجه کو اختیاری جزئی سی تعبیر کرتا ہوں زدی توجه تا او د اختیار تا اختیاری جزئی ما نو قلم کی اختیاری جزئی نشتا سلبی کلی راغلی دی او دلته سره راغلی دی اختیاری جزئی را سلبی جزئی راغلی بل تاسو را خبر کوم 200 حواله ما ورکړي چلو که ګوري کرامت کې اختیار شته الکه ور میکړي کور میکړي دا خو ساده خبره ده بس به تاسو الکه ور میکړي ور میک نجی ما سر دل تاسو ته وي چې کومه حواله د معجزې وي هغه مونږ په کرامت کې قطعا نه منو که د معجزې حواله تاسو په کرامت کې منئ بیا به کینو په دې به مجلس وکړو او دا غینه پس تاسو دا ثابت کوم چې اعتقاد مې نه دی خبره مې نه ده خو د متکلمینو نه به د الله په قوت او په اون د الله او په دعا د اولیاء الله ان شاء الله دا ثابت کوم بیم مجلس په ان شاء الله زموږ کیږي خو دغه او دغه ما وتک دا خلینه د زار کما بیم مجلس په ملتم دا د حقانی فتوا ده د حقانی فتوا په وقود قدر دا ټیک شو دا پرېدا لړکا خبر چې شو خبر کیږي دا څه چل دی بیم نمبر مجلس په ان شاء الله زموږ صبر وکړه اخیری چې دا مدعی ولې شه دا مدعی نه مدعی ولې شه بس دا مدعی خبرې نکو بل وخت تر نه ورکو اللهم صل على محمد وصلى الله على يا الله خير بك زيرو پنځه منټه پاتې پنځه ما بنداو پنځه منټه نوې خبره نه کوم زړه باندې پیر صاحب دلته نوې نه کوم پیر صاحب دلته اوله خبره وکړه د فتاوا رشیدیه
چې دا هغه سوال نقل کوي هاشا وکلا هغه دلته فائدہ قائمه د فائدې عنوان قائمه دا غي د لاندې خپل اکابر عبارات نقل کوي او په دې کې نور دومره سړي کې زه پیش کوم تاسو مسلک بنیاد ختم کړی دی نو لہذا دغه اعتراض هم فزولو بیا وای د قلم مثال کې زه وضاحت کوم هغه اراده او توجه خبره کوي نو اراده توجه مونږ وایو چې شتره البته د ریسس په صادرولو کې هغه تشبیه ور کوي چې څنګه په صادرولو کې قلم مجبوري ماز دی دغه څه په خرق عادت کې انسان مجبوري ماز دی دریم نمبر پیر صاحب ما ته وخت ویل چې قدرت په خپل باندې پیر صاحب اوس بدی کې وای بهرحال دا ټول باسو شو موږ د پیر صاحب دی ادب او احترام کو ان شاء الله ولز د باس په ټوله دنیا ګوري زمونږ ټوله دنیا ته دغه اپیل دی چې ان شاء الله زمونږ د پیر صاحب دی په مجلسونه کیږي غلط میسج څوک په چلاوي साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296।